د دې افغانیانو مشر و باقاعده هغه ته موږ پرون ویلي وو موږ سره اګري شوی و نن رانلې نو ټولو نه مخکې خو هغه مهرباني وکړئ خصوصي په هغه باندې دا وکړئ چې کم سے کم راغلی نن د خلکو چې سوي چې هغه اورېدلی کم سے کم هغه ته پته لګېدلی وی تحصیلدار صاحب غریب یې رالېږلی تحصیلدار صاحب یو 2 میاشتې مخکې موږ ایسي صاحب سره یو میټینګ کړی و ما ورته ویل دا راته ووایه چې د بلاکونو دیوال پوخ اجازت په کوم قانون کې تا له چا درکړی دی او کوم ځای نه درکړی لیټر وښایه 6 میاشتې وشوې تحصیلدار صاحب هغه لیټر موږ راړي او موږ به په هغې باندې مطمئنه یو دی هم اوس نه راته په زوره مې راوستو ما ورته ویل راشه دا مسله ستا د ګندپو د ټوپۍ نه ده دا ستا لیټر ته تا سره ده ته راشه ته څه واوره چې څه واورې هغه خپل مشرانو ته به یې ووایو انشاءالله تعالی ایسي صاحب ته ما ووایي کمیټي نن به درله جوړوي که خیري تاسو به 10 کسان چې کوم نومونه دي هغه د جرګو له ورکوي انشاءالله تعالی زمونږ تحصیل ټوپۍ به تاسو سره هر وخت تیاري چې کوم ځای تاسو وایي اوس هم چې جرګه کوو ډایرکټ عباس صاحب د دې چې کوم د پېښور مشر دی هغه سره وکوئ د وړو مردان صحابه د مشرانو سره مه کوئ ډایرکټ پېښور سره وکوئ چې کم کیمپ کې زما ځمکه ده څنګه چې زمونږ د نورو زما خپل ځاني ځمکه ده اوس هم تقریبا 109 کناله ځای ما باقاعده ورکړی او دلته کې د کسان نه لغوي دوباره آباد او زه پې لړم مالک ولې یې آباد یاره دا خو زمونږ ځای ده زمونږ کیمپ ده دا خو ستاسو نه دی مالکه د دې ما پیسې ورکړي دي باقاعده دا ما مطلب دا دی چې ته وګوره ما څخه دا ستا ودا خو زما د رور ځای نو ستا د رور دی پیسې ما ورکړي دي انتقال زما دی ستا د کم ځای نه ته خو مثال په تور د افغانستان نه راغلی زما روري خو دا ته چې کومه طریقه کوې نو دا ګورې مثال په تور صحیح نه ده خو برحال موږ سره هغه دغه جوړ دی ما یاره بیا به خلک وایي چې وګوره مطلب دا دی چې دا سړی دی اوږې شو یا په هغې ما مسله ما دغسې پرېښوده زه ډېر بې مناسبه خبره ده نو زه د جرګې په مخې اوس هم په هغې کې کارونه روان دي که دا جرګه غواړي چې موږ ګورو دلته نږدې د کارونه روان دي او هغه کېږي لګیا دي موږ د مشرانو په نوټس کې دا خبره راولو چې مونږ خو تر دې پورې رالو زمونږ فریاد خو صرف دی پورې دی زمونږ فریاد صرف تر ډسټرکټه پورې دی په مخ کې به وتلل دا د دې مشرانو کار دی زمونږ د ډي سي صاحب کار دی زمونږ د کمشنر صاحب کار دی زمونږ د اے سی صاحب کار دی د ډي سي صاحب کار دی دا ټول مشران دلته کې ناست دي او زمونږ د اواز دا اوچت کړي او موږ سره په دې کې مرسته وکړي موږ نو هغوی دې ته دا مهاجرین یې ځای ته راوستي د هغې نه بعد زموږ هم غلطي ده او د انتظامیه هم غلطي ده چې موږ دا ځمکې هغه وخت کې توربېلا ډیم کې وې دا ځمکې خو بیا موږ واپس کړې خو دې ځمکو باندې هغې قبضه وکړه 10 کناله 20 کناله 30 کناله 40 کناله باندې لړل دا زموږ هم غلطي وه د دې جرګې هم غلطي وه د ګدون د عثمان هم غلطي وه درېیم لویه خبره دا ده چې د انډسټریل سټیټ جوړ شو 80,000 خلک پکې نوکران وو په 80,000 کې 40,000 افغان مهاجرین رالل او چې کوم ځای صوبه کې 100 افغان ریفیوجي هغه ټول دې ګندف ته شفت عرض دا دی چې د دې کیمپ ګوره د دې تاسو ډیمارکیشن ځکه نشئ کولی چې دا خو هغوی قبضه کړې ده دې ته قبضه مافیا وایي نه چې هغوی راځي سبا به نور هغوی قبضه کوي دا دې کې پکارو دې جرګه کې چې موږ د افغان ریفیوجي کمشنر صاحب عباس راغوښتی وی دې کې موږ سیفران والو سره خبرې کړې وې تاسو د 80 لوالې تر اوسه پورې 2023 پورې 43 سال وشلل تاسو د خلکو له کومه معاوضه ورکړه یو ایکړ ځمکه خلکو را ایسر کړې د هغې سوره نن معاوضه ده ټول کمرشل ایریا هغې قبضه کړه نارض دا دی چې دا غلطیانې ټولې زموږ دي او بیا چې کوم دی نو بله ورځ تاسو دې مشران راغله دفتر ته نو دوی ماله درخواست لیکلی راکړه دویم ځای نو ما ورته ویل دا ستاسو لومبی درخواست دی دا ما لیږلی دی په دې باندې کار شروع دی او ما ته چې کوم دی د تحصیل نه چې کوم لیټر هم راغو چې هغه دې کمیشنر ته کړی دی افغان ریفیوجیز ته او په هغې به کې 8 تاریخ او 9 تاریخ باندې دي چې کوم دی دلته ډیمارکیشن لپاره چې کوم دی تحصیلدار صاحب راغوښتی دی او زموږ د ریونیو سټاف هم ورسره وي نو انشاءالله زموږ د دې ډیمارکیشن والا چې ستاسو کومه مطالبه ده هغه چې ما تاسو سره څنګه وعده کړې وه هغه به انشاءالله سر ته ورسېږي د جنیوا رول لاندې د مهاجرینو خپل ګایډ لاین دي چې هغوی به د کیمپ نه بهر نه ځي قبضه به نه کوي او دا څنګه چې حاجي صاحب
MPA صاحب سابقہ غفور خان جدون صاحب اور نورو قابل احترام معززینو او فرمائل کہ دی لا اینڈ آرڈر نہ فالو کی او آغا بہترین کیننگز چکم دی افغان ریفیوجیز اغیم وائلیشن کی او دی ریاست ریٹ چکم دی اغیم چیلنج کرے دے نو دا نن غنڈ چکم دا دی پار دا چی دا علاقہ دی صحابہ باسیان پا دی خبر باندے مسترد دی پا استراب کی دی او اغا وی اور لرالا نو کور میرمنی شوا دی اجازت نہ منگا ورکول شو نہ دی باسیان ورکول شی دی حکومت رٹ چکم دے منگا دی اغی احترام کو او دی حکومت کورونا دغه کې حکومت ته دا خبره کوو ځینې انتظامیه ته دا خبره کوو چې دا مسله د حکومت ده چې دې ځای عوامو قرباني کړې ده سیکریفایز یې کړی دی دا ټول جرګې زه د ضلع صوابۍ چې کومه لویه جرګه ده د هغې نمایندګي کوم او د نورو جرګې د عثمان جرګې دې ځای کې فضل خالق صاحب یا نور ملګري چې کوم محترم راغلي دي موږ ټول په دې باندې متفق یو هغه زموږ ریک نه بهر دي کوم د ډیرو مشرانو جذباتي خبرې وکړي چې راځي چې موږ دلته نه وځغل هغه خو داسې ده چې هغه ستا ملک چې کوم دی هغه وخت کې کوم حکومتونه وو هغې انټرنیشنل معاهدې کړي دي UNHCR سره هغې مت کې د مهاجرینو مت کې پیسې هم راغلي دي ملک ته هغه یو ځان له ډېر غټ ډیبیټ کې په هغې نه سره ځو خو زموږ دلته کوم لوکل چې کومې مسالې دي هغې خل طرف ته به راشو